ترغیب او ترهیب مضمون بیانېږي چې کله ترهیبي الله کله د یری مضمون بیان کې نږدې او سره بیا د ترغیب مضمون بیانوي دې لپاره چې د خلک جنت ته موټیویټ شي نیک عمل لپاره راغب شي نو دا د ترغیب لپاره او د موټیویشن لپاره الله تعالی هم بیا مضامین بیانوي هغه ته قرآن کې موږ بشارت تفسیر په جواب کې د بشارت وی زیره مخکې د ترهیب او د یری مضمون بیان شو اوس پکې د تبشیر او د یری د زیری مضمون دی او بشیر الذین آمنو زیره ورکا خلق له ایمان راوړل دي او عمل صالحات او نیک اعمال کړی دي الذين امنوا چې ایمان راوړل دي دې برابر ده او عمل صالحات او نیک اعمال کړی دي اعمال برابر دي ان لهم جنات چې یشته بشک ان لهم چې بشک اشتر دوی د بار جنات جنتنا عمل صالح مخکې ذکر شوی چې درې شرط په عمل صالح کې عمل صالح څه ته وایي ابن کثیر ما وافق الكتاب والسنه د قران او سنت عمل برابر هغه عمل صالح وایي عمل صالح او درې شرطونه دي والله یو دا چې د ایمان سره وایي هغه عمل د عمل صالح ویل کېږي چې مسلمان یو دویم نمبر دا هغه عمل د عمل صالح ویل کېږي چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې وشي موافقت د قران سنت پکې وي دریم نمبر هغه عمل چې باغې کې اخلاص وي د الله د رضا لپاره شوی وي هغه د عمل صالح وي چې د الله د رضا لپاره عمل نه شوی هغه د عمل صالح نه وي نو عامل صالحات نه کمال کړی دي ان لهم جنات چې د لپاره جنتونه دي جنت دا جیم او نون چې په کوم کلمه کې راشي او په کومه ماده کې د جیم او نون دا حروف جیم او نون نو علماء په دې کې د پټوالی معنی پرته یې پټوالی لکه جنت ته ویل کېږي چې کوم الله موږ د پاره د مسلمان د پاره تیار کړی دی دا زمونږ پټ دی لکه حدیث کې راځي جنت داسې ځای دی چې ما لا عین رأت سترګو نه دی لیدلې ولا اذن سمعت وګونو د هغې په باره کې سم څه نه اورېدلي ولا خطر على قلب بشر د یو انسان په زړه کې صحیح تصور نه دی راغلی دا جنت پټ دی دویم جنت باغ ته ویل کېږي نو باغ هم پټ دي دا ونې بوټي پکې وي د ځمکې نه ښکاره کېږي د بار نه ورته ګورې یا مېوې پکې سمې نه ښکاري دننه ورته ور داخل شو نو بیا ځمکه ښکاري بوټي پکې ښکاري جنت پټ جن ویل کېږي پیري ته پیری هم زموږ د نظر نه پټې موږ نه یو جنین هغه ماشوم ته وایي جنین چې دا د مور په خېټه کې پټي دغه ته جنین وي بیا چې پیدا شي بیا د ماشوم وایي دا جنین هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې لا دی دا جمونو جنت هم پټ دی ان لهم جنات دوی د بارا جنات باغونه دي پټ باغونه دي موږ لیدلې نه دي او جنت د الله رضا ته ویل کېږي چې الله تعالی زموږ لپاره تیار کړی دی الله دې موږ ټول جنت ته بوزي الله ټول جنتیان دي قرآن مجید کې د جنت غوړې مختلف نمونه راغلي دي او دې دا یو لکه حافظ اماد الدین ابن کثیر وی الجنه کالقلعه ولها 8 ابواب جنت یو قلعه بشان دی او دروازې دی والله یو قلعه ده یو لوی زیر او عرضها السماوات والارض سابقوا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض لنوال اسمانونو د زمکه ډېر دی ډېر زیات دی دا د قلعه بشان دی دروازې دي نمونه صرف نمونه زویه ما قران کې راغلي دي مختلفو سوراتونو کې د جنت یو نوم جنت دی لکه دا سورۃ بقره کې دراغه آیت نمبر 25 جنت نوم دی دویم نمبر سورۃ یونس علیہ السلام آیت نمبر 25 کې براش چې جنت دار السلام لهم دار السلام د سلامتیا کور او سلامتیا کور خطبه دی او جوانی او پدې کې مسلمانان بالکل سالم وي زم د پدې کې به الله سلام کوي دا وسمره مزه کې چې جنتیان ته الله خپل باندې سلام وکي الله سره خبري وکي الله زموږ ټول نصیب دار السلام دریم نمبر سورۃ قاف آیت نمبر 34 کې براش چې د جنت دریم نمبر دار الخلد د همیشوالی کور دی سلورم نمبر سورۃ فاطر آیت نمبر 35 کې براش دار المقامه د اوسېدو دار المقامه اصل کې عربی کې هاستل ته وایي دار المقامه هاستل د اوسېدو ځای دار المقامه باندې کې به مسلمانانو اوسېږي شپږم نمبر سورۃ النجم آیت نمبر 15 کې براش عندها جنت المأوا هم د جنت نوم دی سدرۃ المنتهى او جنت المأوا دی جنت بر دی جنت المأوا هم د جنت نوم دی او د سره سره سورۃ النحل آیت نمبر 31 کې براشي جنات عدن همیشوالی جنتونه جنت عدن هم د جنت نوم دی او د سره سره هم نمبر سورۃ عنکبوت آیت نمبر 64 کې راځي وا او سورۃ فرقان کې د مضمون دی دار الحيوان وان الدار الاخره لهي الحيوان اصل ژوند نو جنت د اصل ژوند کور دی ژوند هم اصل کې هغه کوم چې په جنت کې دی دار الحيوان
دا د جنت نوم دی. او سورۃ کهف آیت نمبر 107 کې براشي جنت الفردوس. نبی علیہ السلام د الله جنت الفردوس وغواړي. جنت الفردوس دا اعلی جنت دی، دا اعلی جنت دی، ارفع جنت دی، خپل محبوب جنت دی چې الله به خپل بندگان لور کوي. او نهم نمبر سورۃ الواقعہ آیت نمبر 12 کې جنات النعیم د نعمتونو جنت دی. په دې کې باندې نعمتونه وي، تشبنه وي، جنت النعیم په دې کې بهوري وي، په دې کې بغلمانی، په دې کې خدمتګارانی. او لسم نمبر سورۃ الدخان کې راځي فی مقام امین، د امن ځای دی، مقام امین، مقام امین د امن ځای دی، مقام امین دا د جنت نوم دی. یو لسم نمبر با سورۃ قمر کې براشي فی مقعد صدق، مقعد صدق د رښتیا ځای دی. ان دروغ نه دی، دا یو خیال نه دی چې جنت شته او کنيشته، نه، مقعد صدق د رښتیا ځای دی. زموږ عقیده ده، سوچ نه مني مسلمان نه دی. او دولسم نمبر اخیری نمبر سورۃ یونس علیہ السلام آیت نمبر 2 کې قدم صدق، قدم صدق د رښتینی قدم، د رښتینی ځای. دا دولس نمونه دا قران کې د جنت راغلي دي. او جنت دا د الله رضا ده او دا مختل پکار دي. او بعض خلک موږ الحمدلله رب العالمین په دغه کې ویلي مو چې بعض داسې خلک چې هغه زمونږ نه جنت پکار دي او نه زمونږ نه جهنم نه یریو، بس د الله محبت کافی دی. نه موږ محبت هم د الله پکار دی، د الله نه امید. او دریم نمبر دا چې امید به هم کو د الله سره، محبت هم کو، یره به هم د الله نه کو. دا درې سوزونه په مسلمان کې وي. یو محبت د الله سره، دویم د الله نه امید ساتل چې الله جنت ته بوزي، دریم نمبر د الله نه ویریږي چې الله به عذاب راغلنه کی. دا درې سوزونه د مسلمانۍ سوزونه دي. جنت، جنت د الله رضا ده. هغه حافظ ابن قیم رحمه الله وی کنا شیرونه ویلي جنت په باره کې خولي خولي شیرونه. یا سلعة الرحمن هل من خاطب، جنت ودا د ودونو زید الله وبګي خلق له ودونه کوي. یا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو امکان. اے د الله مبيعي، اے د الله مبيعي، هل من خاطب، سوق د تپوس کی کنه کوي، سوق د بس رشتہ در لګي کنه، خطبه وی لګيږي د چا د رشتہ تپوس تا. یا سلعة الرحمن هل من خاطب، اے د الله مبيعي، هل من خاطب، سوق د تپوس درځيو کنه درځي، یعنی سوق د غواړي کنه دی غواړي. فالمهر قبل الموت ذو امکان، مہر د مرګ نه مخکې دا ممکن دی چې ولې ورکې. نو د جنت د حور سواده کول هغه مہر با د قبل الموت ورکول کېږي، قبل الموت. او بیا وی یا سلعة الرحمن عین المشترى فلقد عرست بأيسر الاثمان. اے د الله مبيعي، هغه بازار په کوم ځای کې دی زکه ډېر په ارزان قیمت باندې پیښ شوی، په ارزان قیمت باندې. او بیا وی د ارزان قیمت سره یا سلعة الرحمن ليس ينالها، یا سلعة الرحمن ليس ينالها من الالف الا واحد الاثنان. اے د رحمان مبيعي نرسیږي د مبيعي ته پزرو کې یو دونه زرو کسانو کې یو کزره طلبگار دی. دا زرو کسانو کې به حدیث راځي چې یو کس په جنت ته ځي، ځکه چې په ډېر زرو کسانو کې یو کس د الله صحیح بندي، دا نور د الله صحیح عبادت نه کوي، جنت هم نه غواړي. دا معنا شو ان لهم جنات، بیشک سره دوی د بار جنتنا تجری من تحتها الانهار، چې چریږي ولاندې د اغینا، لاندې د اغینا، لاندې د سنا. نو من تحتها معنا دا یا من تحت قصورها، د جنت او د باغونو او د جنتونو د بنگلو لاندې، دا برکور دی لاندې به وبېږي، خمسیداري د وو کمې باندې او سو قسم نیرونه وي. خدا به ان شاء الله سورۃ محمد راوړوا آیت نمبر 15 26 سپارہ سورۃ محمد نو سلور قسم نیرونه والتويږي. خجی مثل الجنة التي وعد المتقون، حال جنت اغا چواده شویدا د متقیانو سره. فيها انهار بدیک نهرون دی مما اندبو غیر آسن چې بدبوی شوی بنوی ترکی بنوی یو. وانهار من لبن او سیو نهرون دی دا د پیو دی د شودو دی لم يتغیر دوامه فنبینی بدل شوی دوا. وانهار من خمر او نهرون بید شراب لذت للشاربین، نشو بکی نبی خون بور کیس کن کتان ادریشو. وانهار او نهرون بوی من عسل دشاهدو دگبینو مصفن چې دا بصفاوی سلور. او عبدالله ابن عباس څنګه بصفاوی وای دا به
مچو د خیر ټول نه راوځلې بلکې دا بل الله په فضل باندې پیدا وي زکه په پاکي ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم دا سلور قسمه ورنوا دا په جنت کې الله تعالی فراهم کړی وي دا په جنتیانو لور کوي نو من تحتها يومنا وكلا من تحت اشجارها دونو دلاندې یعنی بالکل دوغو دا ونی دی په دې کې په خوا کې نیر بیږي په دې کې په بیږي دا مطلب دی چې د ونی لاندې په بیږي د ونی لاندې په دې ځمکه کې ډېر په دې باغې څوک سکي مطلب دی تنو سره د جرو سره نږدې په بیږي بغیر د مشقت نه ملاويږي جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما هر کلام رزقو چې دی ورکړل شي من هذا دینا من ثمرت دی باغوننا من ثمرت میوه ادي باغونو ته میوه ملو شي رزقا دا رزقا یا مفعول له دی للرزق د رزق لپاره مفعول له او یا مفعول مطلق دی معنا رزقو رزقا كلما رزقوا منها من ثمرت رزقا کله چې دی ته د خوراک د لپاره میوه ملو شي کلما هر کله رزقو چې ورکړل شي دوی ته من هر دی باغوننا من ثمرة الميوه رزقا دفرات دفرا يا رزقا رزقا قالوا دي وي هذا الذي دعا رزق دي ورزقنا من قبل وشمن ركل شيء من قبل مخي دا هم د مخي ملاو شوی دی دلته یو سوال ذهن درازي چې قرآن کې راځي هذا الذي رزقنا من قبل جنتيان کو چې دا خوراک هم د دنیا کې ملاو شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم کو چې جنت دا څه دی چې ما لا عین رأت سترګو نه دلیدلې دی به الته څنګه و چې دا موږ په دنیا کې ملو شوی دی دیو جن امام قرطبی رحمه الله معنا کړی دا چې دې معنا دا هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي وعدنا به في الدنيا رزقنا معنا وعدنا به دې وعده زموږ سره شوی و رزقنا من قبل چې وعده شوی و زموږ سره په دنیا کې الله دنیا کې زموږ سره وعده کړی و او دا الله موږ لرا کړی یو معنا دا دویم نمبر د دې قبل معنا په یاد کا قبل مراد په دنیا دا چې موږ په دنیا کې راغلی شو او یا من قبل معنا دا چې موږ له سار ملو شو دا په بار یو شی دی یو شی ډیر مخیف چې په مخه ملاويږي د مې غو خول نه دا د ګډ په خول نه دا او ډېر قیمتي خوراکونه ولې نه دي چې دا کله مسلسل شي سو کې نشي وړلې من قبل نو یو معنا خدا دا چې دا په دنیا کې زمون سره د دې وعده شوی و رزقنا معنا دا شو او دویم نمبر دا چې رزقنا من قبل په دې وجبانی وای چې د دنیا چې کوم میوي دي او د آخرت میوي دي دا پران کې به یو شان دي پران کې به یو شان دي ځکه الله وجه کتبه متشابه دی له بداور کړي شي پران کې یو شان چې وی خوري نو بیا به پته ولګي چې د دې خوندونه بدل دي یا د دنیا د میوي او د آخرت د میوي خوند بدل دي دویم نمبر دا چې په جنت کې په یو ورځ کې دوزل خوراک یو ملاو شو د سار به یو شان خوني ما خام به بل شان خوني دای معنا شو رزقنا من قبل چې مونږه ورکړل شي په دې له ورکړل شي به دا متشابها یوشان پرانګي ولهم فيها ازواج مطهره ولهم ذذيذ پر فيها فد جنت با ازواج خزب وی مطهره پاکي ازواج یوازې خزو تنوي بلکې ازواج ولې کې جوړوي تا ازواج زوج ته هم وي زوجه ته هم وي زوج ولې کې خاوند تا او زوجه ولې کې خزه تا زوج خاوند زوجه خزه نو د خزو لپاره په خاوندانی د خاوندانو لپاره په خزه وی ولهم فی ازواج مطهره د دې لپاره په جنت کې ازواج خزه وی او جوړې وی مطهره پاکي قرآن ته چکل ګوري نو قرآن کې د دې حورو تذکرہ سره په د سړو د لپاره شوی دا چې د دې نارینو د لپاره به د خزه وی د زنانو د لپاره به ذکر نه دی شوی چې د زنانو د لپاره په خاوندانی نو قرآن مجید دا د حیا کتاب دی دا د حیا کتاب دی او دا قرآن عین د انساني فطرت مطابق نازل شوی دی څنګه چې د سړو د لپاره خزې دي د قشان به د خزو لپاره سړی وي قرآن کې د دې زنانو تذکرہ نه کیږي وجه دا ده چې د خزو تذکرہ خلک بد غني خزو تذکرہ خلک بد غني چې بد غني دا ذکر نه کیږي یا ایه الذین آمنوا ویل کیږي اے مسلمانانو آمنو کو سړو ته ویل کیږي بده کې خزم دن شامل بده کې خزم شامل دي ځکه حدیث کې راځي ورځي حضرت ام سلمہ رضی الله عنها نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو یا رسول الله څنګه چل ټول صفاتونه او ټول مزید سړو د پاره دي د قران کې د سړو ذکر زمون په کې اړو ذکر نشته دي نبی الله تعالی د خزو ذکر پکې وکړو
والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين والذاكرات والصائمين والصائمات. دا د ام سلمہ رضی الله عنها دا غیر صلح مطابق آیت نازل شو چې خزم پکې مراد دي. دا غزا کې وضاحت وشو او دا اته جوړی ذکر شوی دا ان شاء الله راشي اته صائمین صائمات عابدین عابدات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دا هر سړي سره خزم مراد ده او قران کې د خزو تذکرہ نه کیږي. او د دې معلومه ده شو چې خزه دا د عورت شی دی، دا د پردې شی دی، دا په او دا چې څومره پټه وي نو دا شریعت د قشان خزه خو چې هغه پټي وي. د دې وجنه خو ګوره د شریعت کې اصول لیکل چې د خزه او د خاوند د الګ جنې واده کیږي نو شریعت دا وایي چې د الګ نه به هم تاسو کې او د جنې نه به هم تاسو کې. او د الګ او د جنې تاسو کې فرق دی. الګ ته به تاسو کې دا خزه تعالی کو ته پرې راځي نه به د خپل نو چې او یې کوم یې نو کوم الګ به نه شرمېږي. فطرت د انسان دره چې الګ شرم پدې نه ورځي. خو د خزي په باره کې د خزي باره کې دا چې تاسو ته وکړه نو په خله درته کوونه وای خیر دی ځکه خزي له شرم ډیر ورځي. حدیث کې راځي چې اذنها صماتها داغه اجازه سره چپ کېدل چې دا چپ شولا بازار هغه خپل هغه اجازه ده. دا ځکه چې زنانا د خبر زنانو د پر قرآن کې نه ذکرې قرآن د حیا کتاب دی. ازواج مطهرات جی دا خبر ورشه لدی مفیوت ولهم فيها ازواج مطهرات دې د پر په دې کې ازواج خزدي جوړې دي مطهرات پاکي. دلته باج علماء یو بحث چړلې دي چې زوج خاوند ته یو زوجه خزه ته وي. آیا دا د مسلمانانو مسلمان خاوند ته زوج وي مسلمانې خزه ته زوجه وي کنه هر چا ته ویل کیږي؟ نو بعض علماء دا مسله لیکلې ده چې دا زوج او زوجه دا خاص دی د اهل الایمان سره. مسلمان خاوند ته زوج وي مسلمان خزه ته زوجه وي خو کافر سړی ته زوج نه وي کافر خاوند ته او کافر خزه ته زوجه نه وي. دا د مسلمان خزه احترام دی مسلمان خاوند احترام دی. بیا په دې باندې سوال لازم لکه او هغه دا فرق چې امرأتون چې ده مرء او امرأتون دا عام خزه ته ویل کېږي. امرأتون عام خزه او مرء عام سړی او زوج عام سړی ته نه وي زوجتون عام خزه ته نه وي بلکې دا مسلمان خزه ته مسلمان خاوند ته وي. په دې باندې سوال بیا علماء کړی دی. زکریا علیہ السلام ویلو چې ومرأتی عاقر زما خزه شنډې ده التقوا خپل خزه د امرأه ویلې ده ومرأتی عاقر. او دې سره سره د ابراهيم عليه السلام د خزي په باره کې هم راغلي دي چې فاقبلت امراته في سره التمنا امراه ذکر راغلي دي. نو داغه یو خپل جواب دا شوی دی چې د امراه او زوج په فرق دا دی چې کله د کمی خزي واده نه شوی هغه ته امراه وایي چې کله واده وشي بیا ته زوجه وایي او د کم الګ چې واده نه شوی هغه ته مرء وایي چې کله واده وشي بیا ته زوج وایي. موږ پښتو کې دغه شان نه وایو. اول الګ کې سړی بیا خاون شي اول جنې خزي بیا جنې بیا ته خزه ویل کېږي. نو ابراهيم عليه السلام په دغه زمانہ کې بچی نشتا ځکه وته امراه ویلې. د زکریا علیه السلام په دغه وخت کې خزشته بچی نشتا ورسته الله بچی ور کړی دی. زوج او زوجه هغه ته وایي چې باقي دغه واده شوی. معلومه ده شو چې جنت کې د خزر لپاره هم ودونه شته او د سړو لپاره هم ودونه شته. دا مسله مې در لپاره وکړه. ولهم فيها ازواج مطهرات الذين لپاره دې کې خزې دي او جوړې دي مطهرات پاکي پاکي. دا بسنګ پاکي مطهرات پاکي د پاکو مختلف معنی شي. یو پاک معنا دا چې من اخلاق الخبيثه د غلطو اخلاقونه د خبيث اخلاقونه پاکي. اخلاق ډېر مزیداری خوې ډېر مزیداری او خوې بنیادی شی دی. هغه وي دوه بزرګانو دوه علماء یو سره دوستانه وا. امام زهبي رحمه الله دا واقع ذکر کړی دا یو زبرګ لاړو د بل زبرګ خواله یو عالم د بل خواله لاړو چې کله دا غوې کړه ملما شو نو دا ملما په دې بیٹه کې ناس دی او د قربت د خپل خزه لګیا شو او د سي غړي وړي ورته ویلې استابل سکار نشته وزګار سړی بازار کې ملمانه پورې کور دی راولي او د خپل کور نو د بازي خزه د سکه هم ډیر زیاتو د الله د رحمتونو ځان مستحق نه ګرځي د ملما څخه فصل برکتونه کور ته راځي او ډیر بدی خبره ورته وکړي د څه شولې چې هغه ملما له شرم ورغه چې څنګه نه راغلي خبره دی کور ته کله چې دا قربت نه راغی دا ملما ورته نسې خیر دی دا خزه د شان دیو نصیحت ورته کوي چې دا خزه خو بیا چې کله وخت شو بخیر ورته وي دا ما ورته نصیحت وکړو د څه خزه په کور کې ساتي دا دومره چې اوره خزه الله په لور کې اوره پرې دا خزه بل وته الله وکړه هغه ډېر خپل خبره وکړه او یقینا د دې خزه اخلاق ډېر بیکار دي په دې خزه کې بل صفت ده او الله تعالی فرمایي که تاسو په خزو کې صفت بده شي الله تعالی به بل یو صفت اچولې نو اخلاق خنه دي خو په دې کې بل صفت ده او هغه صفت ده چې ډېر زیاته وفادار خزه ده
او زما سره وفاداري ډېر زیاته کوي. زما یقین دی که زه د خپل کور نه سل کاله بار ته لاړ شم دا ښځه زما سره خیانت نشي کولی، په دې وجه ځان سره ساتم. دا وفاداري به یو ښه صفت دی، خو غلط صفتونه خبیث اخلاق جنت ښځې به د دې نه بالکل پاکي، دا به د خاوند تابعداري وي. او چې خاوند څه وایي هغه به دې مني. لهم فیها ازواج مطهره، دې لپاره به دې کې جوړې وي پاکې پاکې به وي. یو دا. دویم نمبر معنا دا ده عبدالله ابن عباس وایي د دې نه مراد دا دی چې د زنانو کمې بیمارۍ راځي، د بچي د پیدا کېدو نه بعد د نفاس کمه بیماري ده یا چې کوم ماهانه ماهواري کمه بیماري راځي د هغې نه بالکل پاکې دا بیمارۍ به هلته نه راځي. ازواج مطهره پاکې پاکې ښځې به بیمارۍ به نه راځي. دریم نمبر معنا دا ده چې دا کم د انسان د پوزې نه کومه ګندګي وځي یا د مرۍ نه کوم څه ګندګیانې راوځي دا مخاط او بوساق او بوساق دا څیزونه هلته به نه وي، دا کڼې مڼې او دا ګندګیانې به نه وي هلته. دا یې معنا ده. لهم فیها ازواج مطهرة دې لپاره په دې کې ښځې به وي پاکې پاکې. دا خو ډېر ښکلي ښکلي خوندونه دي، خو چې دا کله د لږ وخت دپاره خلک بیا ارمان کې لکه دنیا کې کله کله الله چا ډېر ښکلی وخت ورکړي خو بیا پسې مرګ رواني. دا وایي هم فیها خالدون، دې په دې جنت کې همیشه اوسېږي، دا به همیشه په دې کې. نو دا د امید د خبره ده چې همیشه په دې کې اوسېږي، جنت به همیشه وي. او حدیث کې دا راغلی دی چې د جنت او د جهنم په منځ کې به مرګ راوستلی شي، مرګ او دا به د ګډ په شکل کې راوستلی شي، یو ښکرور ګډ وي او دا به حلال کړلی شي جنت او جهنم په منځ. یو فرشته به آواز وکړي یا اهل الجنة خلود فلا موت، اے جنتیانو همیشه اوسېږي مرګ ختم. بیا به جهنمیانو ته راوړي ورته به آواز وکړي یا خلود فلا موت، اے جهنمیانو همیشه اوسېږي مرګ ختم شو. هم فیها خالدون، دی په دې کې همیشه